سلامونه درنو دوستانو ستړي مشه زه مصطفی ماخیل سید حمایت الله سادات را سره د نور ملګری را سره دي هغه شات روان دي هغه موږ کیمرا کې ډیر ځان راولو شرمېږي په دې خاطر باندې سادات صاحب سره مشه بخیرونه. السلام علیکم سګم ماخیل صاحب بخیر. وعلیکم السلام. دا کیمرا دی جګه چې خلک هم تیریږي تاسو کزما ولې کنه دا کیمرا به تاسو ونیسئ دغه سي وګوره خلک هم پکې ښکاری شاته صاحب هم پکې ښکاری موږ هم پکې ښکارو خلکو ته مزایم کېږو سید څه کې سید ژوند څنګه ولا خیر خو د الله فضل کلاره کلای دا کوم ځای ده؟ دا نارسیده یو د بنګړیوالانو کوڅې ته. ها او سید کریم خو ګوري کنه سید کریم دا چیرې ها اسکرین د څنګه طبيعت خدا چې ساتونه خرڅه او نن د څه فرید الله فرید الله څنګه د کاروبار څنګه د روزګار څنګه؟ شکر دی. خلک وایي کار نشته روزګار نشته درخته دي قسمت خبر دی خدای مې را باندې ول نشته څوک چې کار کوي خامخا کار کوي او چې وی کی او ډیر مننه چې مې چیرې باندې سکي مشکل نشته دا کی ډیر مننه خوشاله اوسئ زه چې زوم مخکې لرشه زوی لرشه ښه نو کار اختیام چې څوک کوي کار شته چې څوک وکي څوک یې نه چې ما وتا باندې روزګار ګرځي نو زما ستا باندې چې روزګار ګرځي نو چېرته به کار پیدا شي روزګار ګرځي پوره نو دلته ګوره د شړشمو تیل ایښي دي دا نو د بنګړیوالو کوڅه دغه سر ده دلته نو د شړشمو تیل ښه پرېمانه ایښي دي او ماما ورته ناست ده بس سړي سم فلم بولي خالي صاحب السلام علیکم. نه خوشاله ستا نوم مبارک. نوم دی رضا الله. کاکا خلک وایي کار نشته روزګار نشته بس په فیسبوکونو کې رش جوړ کړی دا رښتیا دي که نه؟ ولا ورور کار هوتا وان عموما په ټوله نړۍ کې کارونه کمزوري دي خو شکر دی په هر حال شکر دی ښه دی ګزاره کوي یعنې چې کار کوي شته کار کوي او همت کوي کار ولې نشته خو چې څوک همت نه کوي هغه یې وایي چې کار نشته چې فیسبوک ته پروت دی بلستنې په سر اچولي او بیا وایي چې کارونه نشته نو کار به چېرته راشي؟ بلکل ناشکرۍ خبرې خیرې بس په هر حال شکر دی کار الحمدلله ښه دی. ډېره مننه کاکا خوشحاله اوسئ جزاک الله خوشحاله اوسئ. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. تاسو څنګه چل ده؟ زه سودا خرڅه کوي ځئ ښه نو ما خو هغه چا خبره اچانک موضوع جوړه کړله تر زه دې ځوان سره خبرې کوم د سره به زه څو خبرې کوم ډېرې ښایسته خبرې به وکړم ورسره. سلامونه. وعلیکم السلام. جوړ تازه نیکي له سلام احترام نوم نادر دی ننګرهار نه خبره کوم. نوم دې څه؟ نوم مې محمد نادر دی. محمد نادر. ستا نوم چیرې زویه؟ عادل شاه. عادل شاه ماشاءالله دا څه ده؟ دا ماشاءالله زوی دی. ماشاءالله څو بچیان دي؟ مال د خدای څلور دانې دی. څلور دانې څومره ښایسته ځواني لرې ته ماشاءالله. خوشحاله اوسئ. خبره دا ده که نه ځینې خلک کار نه کوي روزګار نه کوي ځکه وایي چې موږ څنګه کار وکړو موږ څنګه یو ریډۍ ته ودرېږو موږ څنګه مثال داسې وړوکی کاروبار وکړو که نه موږ غټ کاروبار باید وکړو یا دفتر کې باید وظیفه ولرو او دغه وړ کاروبارونه نه کوي. ستا خلکو ته څه پیغام ده؟ زما پیغام دغه دی او خلک رښتیا وایي د کار زمینه اوس برابره نه دی نو ټولو خلک غریب غربت دی اقتصادي وضعیت ډېره خرابه دی. ستا خو دغه د کار شروع ده که نه؟ ماشاءالله زما کور دغه روان دی کاروبار ښه دی شکر چې هر سړی کار وکړي کار شروع کېږي که نه؟ او کار زمینه ورته برابره کړي دولت ورته دغه تا ته دولت برابره کړې؟ زه د زما د پلار کسب دی. صحیح ده که نه؟ تا خو ګوره خپل پلار دې برابر کړی بیا مثال ته هم دغه د کار کوې دولت خو نه ده برابر کړی که هر کار خو دولت ته نه پرېږدو که نه خپله به مثال ته دلته دا کار شروع کړی بل ملګري هغه تا تر خرڅوي بله خوا ته میوه خرڅوي همداسې زیاتره ځوانان دي هغه کار نه کوي هغه وایي زه خپل کار به کوي خپل هغه به کوي کار کوي روزګار کوي. زیاتره ځوانان صحیح ده دا خبره ده چې بېزګار دی دا د بېزګارۍ نه د لاس نه غوښتنه کېږي او لوچه کېږي او کې بل شی کې بل شی غلا کېږي هر شی کېږي زما غوښتنه همدا ده چې باید هر ځوان کاروبار او زمینه برابره کړي وکړي وړوکی او غټ ته ونه ګوري که وړوکي کار باید شروع وکړي باید وکړي خلک ډېره غریب غربت دی زما تاسو عوام باید د دولت ورسره مرسته وکړي او کومک وکړي ورسره د دولت د هغې په رس کړي. ډېره مننه ده خان خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه. ښه نو زوبه سادات صاحب دا غریب خو همدا یو خبره کوي چې دولت کومک وکړي دولت خو به صحیح ده کومک وکړي هغه ځایونو کې کارخانې به برابرې کړي کارخانو ته به برقونه یو څه ګزاره حال ارزانه کړي نو داسې خو نشي کولی چې هر ځوان ته کار برابر کړي که نه نو هر سړی باید له صفر نه شروع وکړي په دې ونه شرمېږي چې یاره دا کار ته زه ولې ودرېږم نو هر کار چې باید یو ځوان یې وکړي تر څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي د خپل ځان سره مرسته وکړي
او خپل ټولنې سره مرسته کوي نه که روزګار سره هغه بس نو په ټولنه باندې بوج راځي او دلته چې دا لیونه نو زما قسم پات سره ده ته په دې باره کې څه احسان نظر سره یارو ولا پلاستیک اخلي خو ها څه په دې باره کې څه نظر ده څه په باره کې دا ځوانان چې کار نه کوي دا روزګار ناس خلک ناری وي چې ویلو کمپنی نه چې کار نشو روزګار نشته خو خدای چې نه کوي آرام پروت دی خوري سکیرو رګولاو زوري په بل زور په یو نه پرې کنه نه غواړي کار خو مشکل نشته مې اخل سب کارونه د خدای کارونه چې غواړي د کراچي و درو کار کې څه شرم دی پالک په خرڅ کا میوه د وطن کما میوه خو نه ده بالکل تر زه د غزوان کار شروع کړی چې دا د کوم کارونه برابر کړی ځان ته السلام علیکم زه سره کې اجازه ده چې مې خبره ونس کې کنه نوم دې څه ده وحید الله پوره تخلص چې ده رحمانی وحید الله رحمانی چې خرڅه کتابونه خرڅو عطرونه خرڅو عطر دي ماشاءالله سپریګانی دي ولې ته وړکی کار ته ناسې ول غاټ کاروبار نه شروع کړي ها ول غاټ کاروبار نه شروع کړي شکر دې په دې حالم شکر کار روان ده او خدای ګور زما دا مطلب دا نه چې ول زه ته وایم چې هغه کې وړکی کاروبار د خو خپل رزق الله ورکړي هم څه ویګا شکر ځینې اکثره ځوانان دغه کار نه کوي روزګار نه کوي کورنۍ باندې بوجي بیا پټولنه باندې بوجي او بیا چې وایي چې ولا کار نشو روزګار نشته ده خلکو ته پیغام څه ده بس هغه ته په کار ده چې کار وکي که مکتبونه وای مکتب دی وای ښه کار ده او روزګار ګرځېدل ښه نه ده دې کې خاطر دې شي په نوم باندې شته ډېر دي نور رقم شته عجوبه دي مسکي پیغمبري دی او شته چې بس راغلی بیا درنه واخلو صحیح ده او ډېره مننه خوشاله اوسې بس خدای دې په کاروبار کې برکت واچو ډېره مننه یو خبر بلا کتابونه خرڅېږي که نه هو ښه ده ګزاره کوي اکثر دا کتابونه د مکتب کتابونه دا به خرڅېږي دا نور به نه خرڅېږي د معلوماتي او دغه خرڅېږي او خرڅېږي هغه هم خرڅېږي ډېره ښه بس نو ملګرو کتاب سره مینه پیدا کړه او کومه ټولنه چې کتاب سره مینه یې کومه ټولنه کې چې کتاب رواج ولري د هغې مطالعې رواج لري هغه ټولنه نو پرمختګ کوي مخکې ځي شاته نه پاتې کېږي نو ځوانه وایه که نه ما ګرې ځان ته غلی نه ولاړې نه ولا دا کار موضوع ډیره مه چیړه کار چې کې مې خیل صاحب خوله کېږي بازابېږي چې ارامه پروت یې وروره بېغمه بس پلار یې د ګټي مشر ورور یې د ګټي او ته یې خورې دا بالکل نه خو خبر دلته دا ده که نه چې ستا خو مشر ورور دی زما مشر ورور نشته ده کاش که زما مشر ورور و چې هغه ګټلی ما خوړلی داسې کس بیا مجبور یې که نه هغه بیا پرېشن خیر نه جوړ ده څنګه طبیعتونه ښه دي چېرته روان یې له خیره روان خو یم له خیره وظیفې ته مې روان وظیفه دې چېرته ده غنیخیل ولسوالۍ غنیخیلو کې ماشاءالله نوم دې څه ده نوم مې غلام سخي غلام سخي څنګه چل ده خلک کار نه کوي تا به موضوع اورېدلي که نه زموږ ځکه ملته خو ولاړ وې ځای کې مې ولدې اکثره ځوانان دې کار نه کوي دا خو داسې حساب ده چې څوک کار وکړي کار هر چېرته پیدا کېږي آفرین چې وی کې چې وی کې دې کې ډېر ځوانان دي وروره بس خپل نشې تماشې کوي ګرځي را ګرځي وروره پلار احترام نه کوي د مشرانو احترام نه کوي نو دوی ته دا پکار ده چې اول د مشرانو احترام وکړي بالکل بالکل لکه چې د کوم هر سړی چې د مشر احترام وکړي سبا به کشر احترام وکړي بالکل همداسې ده زیاتره ځوانان چې زه ګورم په دغه مرض اخته شوي بالکل په وړو وړو کارونو باندې شرمېږي وړو کې کاروبار نه کوي زه ولې دا وکړم که لارې مزدوري کوي وروره زمونږ ته چې ګورې پوه شوې داسې ګرځي چې د خانانو بچیان بالکل ته به چې د سوټه سراب زامن وي آفرین ډېره مننه خیمه ده قربان شم ښه خیر خدمت زه وکړم تاسو الله دې ژوندی لره امر وکړئ ډېره مننه نو سادات صاحب تقریبا څه کم 9 منټه برنامه شوله په خلکو باندې بوج نه شو او بس ښه خبره دا ده زه به همدغه پیغام دې ملګرو ته ورکړم چې ملګرو کار کوئ کار ته بانې مه لټوئ د کورنۍ سره مرسته وکړئ که 100 روپۍ وګټیا نو په نور څه نه غالوګان خو وشي که نه او دا ګورې دغه نه چې روزګار ګرځي بس روزګار د حوالې پسې راغلی پسې راغلی حوالې پسې راغلی حوالې پسې ځان باسه خپله مکتب وایم درس وایم نوم دې چی ده ضیاءالرحمن مې نوم ده د کوم ځای نه راغلی د سفرود ولسوالۍ نه څومره راغلی پیسې دې واخیستې داسې یو 200 یورو مې بس واخیست کار شوی دی اختر لپاره همدا خرڅ شو بس نو نه د اختر لپاره نه دا د کالي لپاره کالو لپاره اختر لپاره پاتې اختر ته به څومره درته راځي اختر لپاره یو 1500 روپۍ راځي غریبانو هغه پکې وکړه صحیح ده ولې نه، ولې نه. ډېره مننه خوشحاله اوسئ نو سادات صاحب زه تا اورېدونکي په خدای سپارم الله مبارک شه